سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې لسمه چې د 2025 زیږدیز کال د سپټمبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. عزیر صافی یم او تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. پر غزې د اسرایلي نیواګرو پراخ قصدي بریدونه یوازې ملکي وګړي وژل کیږي. د راپورونو له مخې د اسرایلي نیواګر پوځ په سختو بریدونو کې د غزې ښار لږ تر لږه 88 فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. له 250 ډیرو نړیوالو رسنیو د غزې د خبریالانو د وژنو پر ضد ګډ اعتراض وکړ او پوتین وایي د اوکراین جګړه د لویدیځ د لسیزو لاسوهنو پایله ده. اوس هم پوره خبرونه. پر غزې د اسرایلي نیواګرو پراخ قصدي بریدونه یوازې ملکي وګړي وژل کیږي. د راپورونو له مخې د اسرایلي نیواګر پوځ په سختو بریدونو کې په غزې ښار کې لږ تر لږه 88 فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. په وژل شویو کې 2 هغه کسان دي چې د مرستې ترلاسه کولو په تمه راټول شوي وو. د سیمې د روغتونونو سرچینې تاییدوي چې دغه بریدونه له نن سهار راهیسې په پرلهپسې ډول روان دي، په داسې حال کې چې اسرایل هڅه کوي د غزې تر ټولو ستر ښار په بشپړ ډول تر خپل کنټرول لاندې راولي. د ملکي سرچینو په وینا د بریدونو تر ټولو ستر هدف د دې سیمې له نیولو وروسته شاوخوا 1 میلیون فلسطینیان د زور له لارې د غزې جنوبي سیمو ته شړل دي چې د تمرکز ساحو په نوم یادېږي. سره له دې چې نړیوالې مرستندویه ادارې پر اوربند او د ملکي کسانو د خوندیتوب غوښتنه کوي، خو اسرایلي بریدونه لا هم په شدت روان دي او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېر په چټکۍ سره زیاتېږي. له 250 ډیرو نړیوالو رسنیو د غزې د خبریالانو د وژنو پر ضد ګډ اعتراض وکړ. د رسنیو د ازادۍ نړیوال سازمان وایي چې د نړۍ په 80 هیوادونو کې له 250 ډیرو رسنیزو بنسټونو د یوې ګډې اعتراضي غونډې په توګه پر خپل لومړیو پاڼو د غزې د خبریالانو د وژنو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د دغه بنسټ عمومي رئیس تیبیوت برټین ویلي په هغه کچه چې د اسرایلي پوځ لخوا په غزه کې خبریالان وژل کیږي، ډېر ژر به هیڅوک پاتې نشي چې خلکو ته معلومات ورسوي. د یاد بنسټ د معلوماتو له مخې د 2023 د اکتوبر له 9 راوروسته لږ تر لږه 220 خبریالان په غزه کې وژل شوي، خو د الجزیرې خپلواکه څېړنه ښیي چې د وژل شویو خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو شمېر نږدې 288 ته رسیږي. یوازې د تېرې اونۍ په بریدونو کې 15 خبریالان په شمول د الجزیرې او ریټرز خبریالان د اسرائیل په هوایي حملو کې وژل شوي. د اګست په پیل کې هم د الجزیرې خبریال انس الشریف او څو نور د رسنیو کارکوونکي د بیت المقدس روغتون مخې ته د اسرائیلي پوځ د یو قصدي برید ښکار شول. د اعتراض کوونکو رسنیو په ګډه غوښتنه کړې چې د اسرائیل پر وړاندې د ژورنالیستانو د وژنو د معافیت کلتور ختم شي. هغه خبریالانو ته چې غواړي غزه پرېږدي عاجلې مرستې برابر شي او نړیوالو رسنیو ته د خپلواک پوښښ اجازه ورکړل شي. دغه بنسټ تر اوسه 4 رسمي دعوی نړیوالې جزایي محکمې ته سپارلي چې پکې د اسرائیل له لوري پر ژورنالیستانو د جګړې د جرمونو دوسیې شاملې دي. د غزې د روغتیا وزارت د وروستي شمېر له مخې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 3,409 فلسطینیان وژل شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. امریکایي قاضي د ګواتیمالایي ماشومانو شړل ودرول. یو فدرالي قاضي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د هغو ګواتیمالایي ماشومانو له ایستلو موقتي مخنیوی کړی چې بې سرپرسته امریکا ته رسیدلي دي. دغه پریکړه د یکشنبې په ورځ وشوه او لږ تر لږه د 2 اونیو لپاره د ماشومانو د ایستلو بهیر دروي. قاضي سپارکل سوکنان د بیړني حکم د مهاجرینو د ملاتړ یوې ډلې د دعوی په ځواب کې صادر کړ. لومړۍ پریکړه د 10 ماشومانو یعنی له 10 تر 19 کلونو په اړه وه، خو وروسته ټولو بې سرپرسته ګواتیمالایي ماشومانو لپاره وغځول شوه. د امریکا د کډوالۍ د قانون مرکز ویلي چې ادارې هڅه کوله ماشومان د مهاجرت او ګمرکاتو ادارې ته وسپاري څو د ګواتیمالا الوتنو ته ولیږدوي. په داسې حال کې چې د قانون له مخې باید د پناه اخیستونکو د بیا میشتېدو ادارې تر سرپرستۍ لاندې وساتل شي. مدافع وکیلانو دا کار د کانګرس د سري خوندیتوبونو ښکاره نقض بللی دی. قاضي سوکنان ټینګار وکړ زه نه غواړم هیڅ ډول ابهام پاتې شي. دا پریکړه ټولو بې سرپرسته ګواتیمالایي ماشومانو ته شامله ده. د راپورونو له مخې یقیني ده چې د ټرمپ اداره به د پریکړې پر وړاندې په لوړو محکمو کې اپیل وکړي. په ورته وخت کې د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې د امریکا د سلګونو ماشومانو منلو لپاره چمتو دی. د ټرمپ د دویمې دورې له پیله د کډوالو د ډلهییز ایستلو هڅې روانې دي، خو ډیر وخت له قانوني ستونزو سره مخ شوي دي. او د پای خبر همدا چې پوتین وایي د اوکراین جګړه د لویدیځ د لسیزو لاسوهنو پایله ده.
ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین جګړې مسؤلیت پر لویدیځ واچوه او ویل چې د مسکو پوځي عملیات د لسیزو بېځایه لاسوهنو او د ناټو پرلهپسې پراختیا له امله رامنځته شوي دي. پوتین د دوشنبې په ورځ د چین په تیانجین ښار کې د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې خبرې کولې. هغه ټینګار وکړ چې جګړه د روسیې د یرغل پایله نه بلکې د 2014 کال د لویدیځ په ملاتړ د اوکراین کودتا او د ناټو لخوا د مسکو پر ضد د فشارونو د زیاتوالي نتیجه ده. پوتین زیاته کړه چې د سولې لپاره یوازې هغه وخت امکان شته کله چې مسکو ډاډ ترلاسه کړي چې ناټو نور د اوکراین پر لور نه غځېږي او د روسیې پر امنیتي اندېښنو عملي ځواب ورکړل شي. د چین او هند له مشرانو سره د کتنو پر مهال پوتین د روسیې د دریځ ملاتړ ته تمه وښوده او زیاته یې کړه چې د جګړې بنسټیز لاملونه باید د هر ډول مذاکراتو په مرکز کې وي. بهرني خبرونه هم دومره و. د کورنۍ او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.